په بامیان ولایت کې له تاریخي ابداتو څخه د ساتنې تر نوم لاندې د فوټبال سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د تاریخي ابداتو د خوندیتوب او ساتنې په نوم د یوه چیني بنسټ له لوري ترسره شوې او د فوټبال د لوبو په ګډون پکې بېلابېل پروګرامونه د بامیانو د بودا په تاریخي سیمه کې ترسره شول. په افغانستان کې د دې بنسټ مسؤلینو له CMG سره په خپلو خبرو کې وویل چې د دې سیالیو له ترسره کېدو څخه یې موخه په بامیان ولایت کې د تاریخي ځایونو څخه ساتنه ده او غواړي چې په دې سره د خلکو پاملرنه د تاریخي ارزښتونو ساتنې ته راجلب کړي. زموږ لوبې د بامیانو پوهنتون د دوه پوهنځیو چې یوې لرغون پیژندنې او بلې ټولنپوهنې ترمنځ وي. زموږ لوبه کاملا دوستانه وه. په عین وخت کې زموږ موخه دا وه او نړیوالو ته مو پیغام دا و چې موږ د خپلو تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخه کې حساس یو او له دې څخه ساتنه کوو. تاسې رسنۍ زموږ غږ تر نړیواله ورسوئ. زموږ لوبه په کامیابۍ سره ترسره شوه. زموږ ارزیابي 98% مثبته وه. د دوی په خبره چې دغه بنسټ اوس مهال په بامیانو ولایت کې بېلابېل پروګرامونه تر لاس لاندې لري او هڅه کوي د بامیانو د اوسیدونکو لپاره په دې برخه کې لا خپلې هڅې ډېرې او پراخه کړي. موږ په بامیانو ولایت کې بېلابېل پروګرامونه لرو. د بامیانو په پوهنتون کې چینایي کورس د اطلاعات فرهنګ ریاست سره په همکارۍ یوه بله برنامه په لاره اچول شوې چې د لرې پرتو سیمو ماشومان راټول هغه ماشومان چې په شرایطو برابر دي یو ځانګړی صنف مو جوړ کړی او دوی ته زده کړې ورکوو. دغه برنامه فقط د جمعې په ورځ وي او څوک چې ګډون کوي هغوی لپاره مقرطاسیه یوه اندازه وچه ډوډۍ هم په نظر کې نیولې. د بودا مجسمې مخې ته موږ نورې برنامې هم په نظر کې لرو د سیلانیزو چارو د غونډېدو لپاره او همدارنګه د یو لړ شیانو ضرورت دی چې په برابرولو او وړاندې کولو یې موږ اخته یو کار کوو. هغه زموږ راتلونکي پلان نه دي. د فوټبال په دغو سیالیو کې ګډون کوونکي لوبغاړي وایي چې دغه ډول پروګرامونه ترسره کول ډېرې ښه پایلې لري او د دې سیالیو په ترسره کولو سره غواړي نړۍ ته دا وښیي چې بامیان یو له تاریخي ولایتونو څخه دی او باید د دې تاریخي ابداتو په ساتنه او پالنه کې دوی ورسره مرسته وکړي. زه ډیر یو ښه احساس لرم ځکه هغه آثار چې زموږ له تیرو تاریخونو موږ ته راپاتې له هغه باخبره اوسو چې کومې پیښې رامنځته شوې وي. دا ورزش هم د سولې لپاره دی څو د نړۍ خلک پوه شي چې په افغانستان کې امنیت دی او نړیوال کولی شي راشي او دلته د افغانستان له لرغونو تاریخي او پخوانیو سیمو څخه لیدنه وکړي. او نن برنامه چې د لرغونو او تاریخي اثارو څخه د ساتنې په نوم یو چیني بنسټ لخوا په لاره اچول شوې وه او د دوه لوبډلو چې یوې د لرغون پیژندنې او بلې ټولنپوهنه د ترمنځ وشوه او هدف مو له خپلو اثارو ساتنه ده او دغه راز غواړو خپلو تاریخي او باستاني اثارو ته د خلکو پاملرنه راجلب کړو. و برنامه امروز که از طرف نننۍ لوبې چې په بامیانو ولایت کې د تاریخي اثارو د ساتنې په عنوان د یوه چیني بنسټ لخوا ترسره شوې د بامیانو پوهنتون د دوه پوهنځیو لوبډلو پکې ګډون کړی و. له دې پروګرام څخه موخه دا ده چې د ورزش په څیر د یو پروګرام پر مټ موږ وکولی شو د خلکو پام راواړوو څو خلک د تاریخي اثارو د ساتنې په ارزښت باندې پوه شي. بسیار خوب میشه چون صمیمیت بین ما دغسې لوبې په نیک پال نیسو ځکه زموږ ترمنځ صمیمیت رامنځته کیږي. ورزش داسې یو شی دی چې زموږ ترمنځ پیژندګلوي رامنځته کوي او زموږ پیژندګلوي نوره هم ډیروي. په دې سیالیو کې اسماني رنګه جامې د لرغون پیژندنې او سره رنګه جامې د ټولنپوهنې ټیمونو پر تن کړې وې. د بامیانو د پوهنتون د لرغون پیژندنې او ټولنپوهنې د پوهنځیو ترمنځ د فوټبال دغه سیالۍ د ټولنپوهنې د ټیم په ګټه 2-0 پای ته ورسېدې. دغه راز په دې سیالیو کې ښځینه او نارینه ماشومانو هم برخه اخیستې وه. د ماشومانو د دوه ټیمونو ترمنځ دغه سیالۍ د صمدي تر مشرۍ لاندې د نوموړي ټیم د یو ګول په ترسره کولو سره د خپل ځان په ګټه پای ته ورسولې. د صمدي او عید محمد ټیمونو ته له لوبې ترسره کولو وروسته قلمونه او کتابچې هم وویشل شول. ډیر خوشحاله یم چې موږ ته یې قلم او کتابچه راکړه او هغه خلک چې موږ تشویقوي له هغوی هم ډیره زیاته مننه کوم. موږ دلته د بودا له مجسمې سره یو صنف لرو. اوس مو قلم او کتابچې واخیستې نو اوس بودا رسمو هم بودا رنګوو او هم دلته درس وایو او هم غواړو خپل فرهنګي میراثونه وپیژنو او رسمي کړو.
له تاریخي ابداتو څخه د ساتنې دغه چیني بنسټ ژمنه کړې چې په بامیانو ولایت کې به د یو شمېر تاریخي ځایونو د بیارغونې ترڅنګ نور ګڼ پروګرامونه هم په نږدې وخت کې ترسره کړي. احسان الله کریمي، CMG د بامیانو ولایت.